د منس الله نه قبلې. مطلب دا منزق چې کوم فریضه و هغه ادا شوله خو چې په منس کوم انعام احسان دی هغه الله نه ورکوي، ځکه دی د الله په دوو حکمونو کې فرق کوي. نو ته چې منس کوي دام د الله حکم دی، نو وآتو الزکا زکاتم د الله حکم دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم سړی مال په حرام طریقه باندې وګټي، حرام مال وګټي، نو دا بیا زکات نشي پاکولی. حرام مالی د سړی ګټی حرام وي او دې ته نه زکات ورکوي، نو د زکات په ورکولو الله حرام ګټه حرام مال چې دی هغه په الله نه پاکوي. دا بیا په زکاتونو نه پاکیږي چې ګټه حرامي مال حرامي. اگر که سړی ته په ټیم زکات ورکوي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا مال بیا په زکات ورکولو باندې نه پاکیږي. پکار دا چې مالداران په ټیم زکات وباسي او دا د غریبانانو حق دی. پکار د چې دا په ټیم باندې غریبانانو ته حواله شي، بغیر د ملازینا بغیر د احسان کولو نه. دا د فقیر حق دی او دا به هغه له ورکوي. ډېر مالداران دیر کې ټال مټول کوي او چې فقیر له ورکوي په داسې طریقې ورکوي چې روغ کالی بیا هغه ځان ته په زکات باندې تړلی. دا ټیک خبره نه ده. ته الله مالدار پیدا کړی، تا به الله غریب کی او دا غریب به الله مالدار کی. حدیث مبارک کې راځي چې څوک څلوېښت ورځې د خوراک سامان ذخیره کی او خلکو ته حاجت یو دی نه ورکوي. د خوراک سیز دی څلوېښت ورځې د ذخیره کړی دی او خلکو ته د هغې حاجت دی او دی نه ورکوي. حدیث مبارک کې راځي که څلوېښت ورځې پس دا بنده راپاسي او دا ټول مال صدقه کی، خلقو ته وایي خیراتي مې درکړی دی، راشئ ځان لی اوسئ. د دواړو جهانو سردار فرمایي که دې څلوېښت ورځې پس دا ټول مال صدقه کی، خو ده چې څلوېښت ورځې دا سټاک کړی و او د خلقو حاجتو نه یې ورکو، کومه ګناه چې ګټلې ده نو دا د هغې ګناه کفاره نشي جوړېدلی. ده چې دا څلوېښت ورځې کومه ګناه وګټله، نو صاحب استطاعت خلق، مالداران خلق، غریبانان محتاج یو دی ورته سیس ټاک کړی ورګه چې ګران شي نه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای المحتکر ملعون، کم سړی چې سیس ذخیره کوي او خلقو ته حاجت یو نه ورکوي، ملعون په د 40 ګنټې د الله لعنت وریږي.